سلامونه مې قبول کړئ ملګرو. د قیامت علامو کې یوه بله علامه سکه رور د خپلې سکه خور سره د زیاتی کولو کوشش کړی دی، خو بیا څه شوي دي، دا واقعیت چېرته شوې ده، دا ویډیو را سره تر اخره وګورئ چې په ټول حقیقت باندې خبر شئ. دوستانو، دا واقعیت د مردان په شیخ ملتون ټاون کې شوې ده چې یو سکه خور چې 26 کاله عمر یې په خپل 24 کلن رور حارث باندې دا الزام لګولی دی او پولیسو ته یې راپورټ درج کړی چې پکې ویل شوي دي زموږ په کور کې څوک نه و، زه مې د رور سره په کور کې یوازې یم چې زما رور زه ځان سره کمرې ته دننه کړم او هلته یې را سره د ناروا زیاتي کولو کوشش کولو. هغه وایي چې ما خپل عزت بچ ساتل غوښتل، ځکه ما له هغه ځای نه د غسلخانې اړخ ته منډه کړه. جینۍ دا ټولې خبرې پولیسو ته په خپل رپورټ کې ویلي دي چې پولیس وایي موږ کوشش شروع کړی دی او زر تر زره به د دغه درنده صفته انسان معلومات وکړو او دغه به ونیسو، خو تر اوسه پورې لا په دې کیس کې مجرم نه دی نیول شوی. دا لومړی واقعه نه ده، د دې نه وړاندې داسې نور ډېر واقعیت شوي دي چې پلار لور سره، رور خور سره او داسې نورو محرمو کسانو په خپل کور کې په زنانو باندې ښځو باندې زیاتی کړی دی. د دې ټول ذمهواران د وخت حکمرانان دي او حکومت دی. همداسې خلک ناروا زیاتي وکړي، جینۍ مړې کړي، وی وجني، چې کله یې پولیس ونیسي نو څه موده خو په جیل کې ترې شهزاده جوړ شي او بیا چې راخلاص شي نو بیا داسې ګرځي لکه ټول کشمیر یې چې فتح کړی وي او بیا ترې خلک نور هم ځان ساتي. نو دوستانو، تاسو څه نظر لرئ چې داسې ظالمانو خلکو ته کومه سزا پکار ده؟ کمنټ کې خپل نظر خامخا ولیکئ. زموږ چینل پښتو پوسټ در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسي. ډیره مننه.